او مکمل یا په ذهنم بیا په خلاصو. ها ماشاءالله بارك الله فيكم. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. دا ماشومان دغه د ملګرو دوستانو ته وایم چې د لایفونه در سره شیر کوي یا کورونو ته ماشومانو ته د دې مطلب دا و قاری صاحب چې د غټ سره پکې ډیر دي آینده غاینده صاد داد نو اوس خو د عربو په اعمالو بغږیږو که خدای کوي ویل سي. اوس مو د نبي علیه السلام دغه نسب دومره وپېژندل چې نبي علیه الصلاة والسلام د عبدالله نکاح ګوري. دا سوالونه در سره نوٹ کړي. عبدالله کوم عمر کې وفات سول، کله یې کوزده وکړله، نو دا سوالونه در سره یاد ساتئ. دا مو د خپل جانان صلی الله علیه وسلم تاریخ او سیرت ده. په دې چې کله پوه سوله څه ایمانونه به مو ورسره پوره او کامل سي. دغه بعضې مؤمنانو ته وایم الحمدلله ولې کې چې شپه مو د خپل جانان صلی الله علیه وسلم په پېژندلو باندې تېره کړله. الله په ذات قسم اوس به تېرې ناست وسته، یا به ډمې ته ناست وسته، یا به ډمانو ته ناست وسته، یا به ډمو ته یا ډمانو ته به ناست وسته. ګوتې به مو سلا بلا ورته ستړي کړي وي نه. اوس خو دلته الحمدلله که نور هېڅ شی نه که نور هېڅ شی نه فقط دا غوږ مو نیولی و، د دې به هم الله عظیم اجر درکوي. په پاک نیت چې راغلي واست په دې به هم الله اجر درکوي. نو خدای جل وعلا دې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوهه کړي. امین. دا خو د مقدماتي خبرې د سیواري یواري په خیر سوکه سوکه ورننوزو او دا حال پیژنو، بیا به که خدای کې ویل وایسته چې دا خو نو سیرت ده، دا خو نو سیرت ده. ښه راځئ د ملګرو ته به سوکه سوکه وخور کوو. ښه نو که څوک پوښتنې لري په سیرت باندې یا کوم زیاتوالی په خبرو کې غواړي نو موږ انشاءالله ورسره په خدمت کې. بعضې دوستان نه خواهش کوي چې ځای خالي کړي. زه به هم ځای خالي کوم چې نور دوستانو ته سوال کوي هغوی ته موقع ځای خالي کوم. ښه قاری صاحب قسم دی اوس عمان دی. څه شی ده اوس؟ د نفر راپورته کوو دوستانو دغه هره ورځ چې راخېږي هغه کته کې د اپشن ځای پرېږدئ. دا چې څوک نه وي راختلي هغو ته به دا موقع ورکړو چې چا ډېر وخت انتظار کړی، چا میاشت کړی، چا 2 میاشتې کړي. بعضې خلک د ورځې 2 وارې راخېږئ، نو خفه کېږئ مه، دغو ته به لږ چانس ورکړو. دغسې اوس مې دا مې پرون پکې زده کو دا شی دا چل. الله یعنې دا څلور کسان د دې خوا غوږ والا دي، دا څلور کسان د دې خوا غوږ والا دي نه. قاری شکر د دخیل لاس طرف ته یم. ښه راځئ بخیر. راځئ علي. او د درس په ټیم کې بیا داسې مه کوه، بیا خلک کلیپونه جوړوي بیا کلیپ صحیح نه رسي. نو اوس خو درس نشته، خدای دې بې خو نه باسو. نو درس وکړي خو د سم بیا دپاره کړی سوی نه خوند هېر کې زیرم دا شی صحیح. په غوږ کې ډېر تیز مه راغږېږه، غرق نه سي، خو غوږ ته مې را خراب کړي. سوکه دا نه وینې غوږ ته مې د نزدې د خوله رانیولي. خدای دې انصاف روزي کړي. سوکه ښکلی لګېږي نظیر نه شي ماشاءالله. الله دې رحم الله دې موږ ټول ښایسته کړي، د رسول الله په سیرت مو دې الله ښایسته کړي. الله مو قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. قاری صاحب موږ لندن کې اوسېږو او دلته داسې ملګري موږ ته مثال د مونځ او اودس نه کوي. دې خلکو مثال یا موږ کار ورسره وکړو یا کار هغه ته څنګه دې ته موږ څه اجازه شته که نه شته؟ و دعوت یې کړی، د لمانځه دعوت ورکړی. ښه لمانځه ته یې در سره بوځئ. دعوت خو مې ورته وکړو، ما څه ویل ته دلته ځان طالبان جوړ کړي وو، دلته موږ ته نصیحت کوي افغانستان کې وکړه. دا اوس څنګه هغه بل قسم کېږي، بل قسم بېرته بل قسم کړم.
دا اوس څنګه کېږي دغه دا وکړي دوستانو هغه بل شکل یې کړی بابا عبدالرحمن بیرته هغه کا نه دا خو اوس بل قسم شو خپل هغه ته راوړه له دې نه اضافه خلق راپورته کېږي بس ها اوس څه قیسې دي دوه درې اوس ما ته هم را معلوم شو دا داسې به یې کړمه داسې ښه دی ستاسو تصویر ښه ښکاري قاري صاحب محترم څه وړ نه دا اوس دا اوس خو زه ګوتې پې وږم نو تاسو خو یې پرېږدي یارې ودې الله بندګانو قاري صاحب محترم نه هغه مخکې داسې اوسې بعضې کسانو ته نور ځای هم پکې اوسې هغسې هغه نورو کسانو ته هم ځای پکې راسي نه ځای خو هغه شی دی زیات نه راځي خو دا لیکل ښکاري ښه نه مشکل وي دغسې صحیح ده قاري صاحب محترم ښه خان افغان پوښتنه کړې وه نو وایي ځان ډېر ته مه برابر کوئ موډیټورانو دا اوس څه قیصه ده فضل وکړې دا خو الله مو راته قدرمن سرلوړي کړه بارک الله فیکم قدرمن سي سرلوړي سي د دې خپرونو په اوله سر کې ښه سپورټ کوئ ښه په میړانه او په غیرت په ایمان سره دا به همداسې ځي په چې که خدای کې ویل ابراهیم سي په دې باندې ولاکه خلاصیه ښه راځئ اوس په سیرت کې زه پوښتنې هم لرم دغه کس اوس راغلی او په لمانځه کې اوس خبره وکړله خان صاحب په دې سیرت کې د څه شی واورېدل زړه سره ډېر ښه نو قاري صاحب محترم د اوس له کار نه راغلم او بس تاسو لیب ته کېناستم د اخري خبرې مې واورېدې او به دې دوه ته مې ځان حاضر کړم زه چې برخه کې واخلو ښه د مکې معظمې د عظمت خبره د رسول الله په خاطر هم ده د انبیاو په خاطر هم ده د دنیا د نظم په خاطر هم ده د الله د عبادت او د بندګۍ په خاطر باندې هم ده ښه یو چا کمیل کې سوال کړی ده قاریګه که وایي که ګیر کړم او دغسې وکړم او هغسې وکړم ښه یا الحمدلله د خدای جل وعلا په فضل سره دا د تاسې د مچانو دپاره داسې یوه چونډۍ یم د ما کافي ده داسې دا چونډۍ نه ده داسې مو کړم کوم ځای کې چې مو څونه سپي پرې مینځلي دي او څومره مو خوړل دا ټول در باندې راقی کوم که د رب رضا وه او دا یاد وساتئ انشاءالله که د رب رضا وه هغه د سپي په سوړه کې به دې داسې په دا چونډۍ سوي له مغه ځای ته به دې ور رسوم ځکه یې تاسې کار خو ټول عمر همغه سوی ده بابا عبدالرحمن صاحب یې له هغې خوا په لته باندې وهي په څه شي په لته باندې بې پسې وهي تاسې اوس دومره کوچني ښکاره کېږي ودې الله بندګانو دا اوس دا بیرته سم کړې اوس ما ته بیا هغه ځای رانه ورک ده تاسې دومره واړه ښکارېږي لکه که به مې اوس په چونډۍ تاسې والي واستسي دا هم لکه ښه اوس نه ما ته اوس ځای ښکاره شو زه خپله کوم یا نه اوس هم نه راته کېږي صرف خپل د عکس غټ کې خلاص ښه اوس سم شو اوس مې راځئ بارک الله فیکم الله مو قدرمن سرلوړي کړه راځئ خان صاحب ته خو د قاري صاحب جواب نه کړه هغه یې کړم خان افغان ته ولې تا وانه اورېدل مسجد یې در سره بوځه لمونځ یې در سره بوځه عبادت یې در سره بوځه نو چونډۍ دا چې ویلې افغان صاحب و قاري صاحب ما دا نور ښول دغه
د کلیسا مزدوران دا د فرعون هغه لري خدای پاک په خلو کې خټه وراچولې ده چې دوی دې سیرت هم غوږ نه نیسي او بس چټیات وایي. د فرعون بلا ور وګرځي فرعون توهین مکه. فرعون خو چې په پیسې پټ شلو ویل به ای رب ما مرسو کې الله نبی مدد غوښتل و ای رب ما مرسو کې. نو دغه دلته د موږ دغه باز تختیدل د سپو پر منځون کې دا دومره بې شرف دي چې فرعون ور باندې شرف درلودل. دا دومره ور باندې بې شرف دي